د رسول صلی الله علیه وسلم د محبت تقسیم چې موږ سر کې کوو دوه تقسیم ورکو. یو د رسول علیه السلام محبت اختیاري دی، بل غیر اختیاري دی. کوم انسان چې د رسول علیه السلام په سیرت باندې او د نبی علیه السلام په محبت باندې او د ده په مناقبو باندې د خپل کیفیت اوړي، ورته ژړا راځي، ورته بدن د حرکت وځي، دا د رسول علیه السلام سره محبت دی، خو د غیر اختیاري مقام ته رسېدلی. او کوم سړی چې د رسول علیه السلام په محبت کې شورول کېږي نه غیر اختیاري، خو ناس دی متابعت د رسول علیه السلام یې خپل کړی دی، کوشش کوي چې په ځان کې سنت طریقې راولي، دا بیا محبت اختیاري دی. دواړه کمال دی، خو محبت اختیاري رب العالمین هغه کسانانو ته ورکوي چې کوشش وکړي، تکلف وکړي، خواري وکړي. او محبت غیر اختیاري د تصوف په اصطلاح باندې مراد کسانانو ته رب العالمین ورکوي. یو مرید دی، یو مراد دی. کله چې مرید ذکر شروع کی بیا په مرتبو کې ورته د مراد مرتبه را روانه وي. زما عزیزانو د تصوف او د طریقت یو عجیب لوی بنیاد دی او یو عجیب ستر علما او اشخاص پکې تیر شوي دي. خو یوه خبره پکې ده چې دا موږ په هر میدان کې او په هر ځای کې دا وایو چې تصوف په دنیاواله سطح باندې په دنیا کې داسې لنډه لار د رب العالمین ملاقات ته نشته لکه تصوف. داسې لنډه لاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ته بله نشته لکه تصوف. او داسې مزینه لاره او په فضائلو باندې ښایسته لاره بله نشته لکه تصوف. خو دا په یو څو شرایطو باندې کم تصوف، کمه تزکیه چې د سنت طریقو موافق وي او د کتاب الله موافق وي. تصوف چې هر څومره په جذباتو کې را روان وي، خو چې د قرآن او د حدیث خلاف یو تصوف ورته ویل کېږي نه. امام رباني رحمه الله وایي تصوف که یو ذره یو ویشته قدر د شریعت مخالف سوه، دا تصوف نه دي، صداقت دی. خو یو خبره په دغه ځای کې بله یاد وساتئ، یو مخالفت د شریعت دی، یو معالجات دی. بعضې کسان داسې وي چې د معالجاتو او د مخالفت فرق نه وکړي. یاره وایي دا په زوره ذکر په دا کم کیفیت چې ته ذکر کوې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی. دا ګوره معالجه ده، دا مخالفت نه دی. مخالفت ځان ته عنوان لري او بدعت ځان ته عنوان لري، او بلکې معالجات یوازې په تصوف کې نه، په تمام علمیت کې، که علم ظاهر دی، که علم باطن دی، او که علم فلسفه ده، دا ټول کې معالجات معمول دي او اسباب او ذرائع لره حکم د مقصود دی. یپله تمیز کول پکار دي چې پلانکی کار پلانکی صوفي کوي، پلانکی پیرې کوي، دا د شریعت مخالف دی او که په هغه خپل مقصود ته چې دی ځان په رسي دغه دپاره یو معالجه ده. که معالجه او یو سبب او یو ذریعه ورباندې رد کول کمال نه دی، او که مخالفت و چې هر څومره لوی صوفي متابعت پرې نه کوي.